د ځینې هیوادوالو اوس هم پوښتنه کوي چې ما په پاسپورټ باندې ټپه لګېدلې ده یا ما سټیکر لګولی دی، نو ځینې کسان راته وایي چې په دې باندې سفر نشي کولی. تاسو ته مخکې ما یو ویډیو کې پوره وضاحت دې په اړه درکړی دی چې کم کسان سفر کولی شي، کم کسان یې نشي کولی. نو زه نه پوهېږم تاسو دا ویډیوګانې ولې سمې نه تعقیبوئ. ولې کم چا پاسپورټ چې د ټپې په ذریعه تمدید شوی وي، نو دې کسانو ته د سفر کولو اجازه اوس مهال نه ورکول کېږي. تاسو د اماراتو نه افغانستان ته سفر کولی شئ، خو د افغانستان څخه اماراتو ته نشئ راتلی، په وطن کې به نوی پاسپورټ اخلئ. خو کوم چا چې پاسپورټ د سټیکر په ذریعه تمدید کړی دی، دا ګورئ دغه ته سټیکر وایي. نو دغو کسانو ته تر ننه پورې کومه ستونزه نه ده ایجاد شوي. بغیر د کم مشکل څخه دا کسان کولی شي چې اماراتو ته تګ راتګ وکړي. ویزه کې په دوبۍ کې کله نه کله کوم چا چې پاسپورټ سټیکر شوي، بعضې کسانو ته مشکل راولاړ شوي دي، خو ډېرو کمو کسانو ته نورو ته ویزې پې کېږي. او کوم چا چې د ټپې په ذریعه پاسپورټ تمدید شوی وي، دوی وطن ته خو نه دي لاړ، خو په داخل اماراتو کې دې غواړي چې بله ویزه پې ولګوي. نو د کسانو ته مخکې ډېرو کمو کسانو ته پې ویزې شوي وي. اوس هم که کوم چا پاسپورټ د ټپې په ذریعه تمدید شوی وي، کوشش وکړئ نوی پاسپورټ واخلئ یا سټیکر پې ولګوئ. نو انشاءالله بیا به ویزه کې کومه ستونزه تاسو ته نه رامنځته کېږي. نو ما په اوسني حالاتو کې نه دي لیدلي چې کوم چا پاسپورټ تمدید شوی دوی ته د ویزه پې شوي وي. که یو دوه کسانو ته پې شوي وي، په هغې پسې مه ګرځئ، بل پاسپورټ واخلئ یا پاسپورټ د سټیکر په ذریعه تمدید کړئ. مننه.